السلام علیکم عزیزانو په کورمې کې او کورمې ایجنسۍ او د پرون راسې په ژوب کې او همداسې په شمالي جنوبي وزیرستان کې له څو ورځو لا مخکې دا کارونه روان دي چې قامونه په خپلو منځو کې خیلونه راپاڅي او یو بل وژني د ځمکې په دعوې باندې او زما د بل یو زما د عزیزانو په هیر مو نشي د کومه وخته چې موږ او تاسې وهل ټکول ځپل کېدل پیل شوي دي یعنې د 115 کالو راسې چې کوم پلان و هغه دا و چې موږ او تاسې په خیلونو باندې یو خو د ډیورن کرښه په منځ کې کش کړه او بیا پله په دې پله بیا په خیلونو باندې خصوصا لرې په خیلونو باندې داسې سره ووشل او دوی په منځ کې ناست دي د هماغه وخته نه دا خیلونه پاڅي او یو بل باندې په درنو وسلو باندې حملې کوي یو بل وژني او پنجاب چې دی ورته وسلې هم ورکوي او قرار ورته تماشایي جوړ شوی ناست دی عزیزانو دا زموږ او ستاسو دپاره ډېره د خواشینۍ خبره ده دا زموږ او ستاسو د ورکېدو خبره ده دا زموږ او ستاسې د دښمن چال دی تکتیک دی ډېر په مهارت سره په خپلو منځونو کې اچولی یو بل وژنو او دوی راته کرارې ناست دي که تاسې په دې باندې فکر وکړئ کله چې دا قامونه سره ونښلي مخکې د دوی نه دوی یو پینډزی ټوپک یو چریز ټوپک نه لري خو کله چې دوی سره ونښلي بیا ډېرې لوی وسلې یو په بل باندې استعمالوي یو بل په هغې باندې وژني دا څوک ورکوي دا ګولۍ دا وسلې او دا کارتوسونه څوک ورکوي دا دغه پنجاب ورته ورکوي او دا ورته کرارې ناست دي عزیزانو په لیاس د خدای چې لږ د عقل نه کار واخلی لږ دا نړۍ کوم ځای ته ورسېده او موږ په کوم ځای کې نن سبا پراته یو او څه کوو یو بل وژنو زموږ او ستاسې د هلاکت ذریعه او د وروسته تلو ذریعه همدغه ده چې موږ او تاسې په نړۍ کې هغه بدترین انسانان یو چې هیڅوک خپل رور نه وژني خپل ترزوی نه وژني خپل عزیز نه وژني خپل دشمن وژني او موږ او تاسې د دښمن په مقابل کې د دښمن تر څنګه ولاړ یو خپل رور وژنو خپل ترزوی وژنو خپل عزیز وژنو همدا دی چې خدای پاک موږ او تاسې ته پکار دی نن چې نن هم وژني او دشمن راته لاسونه ټکي او موږ او تاسې وژل کېږو په لیاز د خدای او بیا په زه په هغه ځوانانو او سپین ږیرو باندې غږ کوم چې هغه ملتپال دي هغه قامپال دي هغه په خپل وطن باندې مین دي چې په لیاز د خدای تر منځه شي او دوی ته لږ دا ماغزه خلاص کړي چې دا تاسو څه کوئ نه دغه پټي نه دغه ځمکې نه دغه غرونه نه دا ځنګلونه چا در نه ویوړل تاسو ټول به خورئ ستاسو ټر نیکونه په دې باندې تیر شوي دي او تاسې به هم لاړ شئ او ستاسو مسیح به خوري ولې داسې کوئ ولې د دښمن په اشارو باندې خپل رور وژنئ خپل عزیز وژنئ خپل کور رانوئ الله مخاد و آباد لره په لیاس د خدای هغه ځوانان او هغه سپین ږیري چې هغوی لږ عقل لري او د ملت او د خاورې مینه په مغزو کې لري د دوی تر منځه شي او په دې باندې دوی پوهې کې السلام علیکم ورحمت الله